د څه د پاسه 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د 3 بېلابېلو ټولګټو پروژو چارې پیل شوې. د څه د پاسه 12 میلیونه افغانیو په ارزښت په مرکز مهترلام کې د سلطان غازي بابا په ښارګوټي کې د یو لومړني ښوونځي د تعمیر او احاطې او دغه راز د ارمل د هلکانو د لېسې د احاطې د پروژو چارې نن د لغمان والي عبدالجبار نعیمي د ولایتي شورا د مرستیال حاجي عبدالعزیز د لغمان امنیه قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد د پوهنې د رئیس محمد حضرت مجریدي او د یادې سیمې د قومي مشرانو په لاسونو د بنسټ ډبرې په ایښودو سره پیل شوې. د سلطان غازي بابا د لومړني ښوونځي د ودانۍ او د احاطې 2 پروژې چې ټول ټال 1,548,715 افغانۍ لګښت پرې راځي پکې 6 تدریسي 2 اداري یوه د لابراتوار او یوه هم د کمپیوټر خونې او ترڅنګ یې د 15.340 مترو په اوږدوالي احاطوي دیوال هم شامل دی. سربیره پر دې په دغه پروژه کې د زده کوونکو لپاره میزونه، چوکۍ، د تعمیر د برېښنا سیستم، د څښاک د اوبو او کانالیزاسیون سیستمونه او نور ضروري ملحقات موجود دي. درېمه پروژه د ارمل د هلکانو د لېسې د احاطوي دیوال پروژه ده چې 15.428 مترو په اوږدوالي د 1,983,955 افغانیو په لګښت جوړیږي. دغه پروژې چې د ولایت لپاره د منظوري شوې غیر مشروطه بودیجې په مالی ملاتړ جوړیږي، چارې به د همدې کال تر پایه سرته ورسیږي. د څه د پاسه 12 میلیونه افغانیو په ارزښت د 3 بېلابېلو ټولګټو پروژو چې البته یوه هم د سلطان غازي بابا په ښارګوټي کې د ابتدایي ښوونځي د تعمیر او احاطې پروژه ده او بله هم د ارمل د ښوونځي د احاطې پروژه ده چې نن دغه پروژې عملا د والي صاحب او اړوند د چارواکو له لوري پیل شوې چې د همدې کال تر پایه به یې چارې بشپړې شي. په همدې موخه جوړې شوې غونډې ته د پوهنې رئیس تر ښه راغلاست ویلو وروسته د ولایتي شورا مرستیال د ولایتي ادارې د هر اړخیزو کړنو د ستاینې ترڅنګ د ولسونو په استازۍ ډاډ ورکړ چې د لغمان ولسونه د ولایتي ادارې تر شا ولاړ دي او د داسې پرمختګونو قدرداني کوي. وروسته لغمان والي عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې ښوونځي د فکري جوړېدنې او رغونې اساسي مرکزونه په ګوته کړل او زیاته کړه چې د فکري جوړېدنې او قوت په نشتون کې ملي موخو ته رسېدل ګران کار دی. نوموړي له ښوونکو وغوښتل څو په ښوونځیو کې د دې ولس بچیان په اسلامي او ملي فکر وروزي او د هغه ظالم دښمن په مقابل کې د حق غږ پورته کړي چې د دوی اولادونو ته د قلم پر ځای ټوپک په لاسونو کې ورکوي. ښاغلي نعیمي د خپلو خبرو په پای کې په ولسونو غږ وکړ چې اوسنیو امکاناتو او اسانتیاو ته په کتو دی د ولایتي ادارې ملا وتړي او د ملي او ټولګټو پروژو په تطبیق کې دې ورسره د خنډونو په لرې کولو کې لاسونه ورکړي.